अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खरागला ज़मूंग द नन ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولای شي 50 هرز فریکونسي د خپل وی اف ډي انورټر د ایمرجنسي په صورت کې دا 50 هرز فریکونسي ته بدل کړي او څنګه کولای شي د ایمرجنسي په صورت کې 50 هرز فریکونسي د وی اف ډي انورټر دا په 50 هرز فریکونسي باندې بدل کړي نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو د دې عملیې د اجرا کولو لپاره راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته کدلته دوستانو تاسو د وی اف ډي انورټر فریکونسي دا 50 هرز وي نو تاسو څنګه کولای شئ دا 50 هرز فریکونسي ته بدل کړئ نو راځو دوستانو عملیې ته اول دوستانو وی اف ډي انورټر د ان کوو او د ان کېدو څخه وروسته بیا د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کوو د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P0 د P0 د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P.00 د P.00 د شو کېدو څخه وروسته د سټپ اپ یا د سټپ ډاون ایرو بټن پریس کوو او زه دوستانو P.03 ته د P.03 د شو کېدو څخه وروسته د ډاټا بټن انټر کوو په سکرین باندې شو کیږي 50 هرز فریکونسي دلته دوستانو د شپ بټن په واسطه باندې 50 هرز فریکونسي دا کنورټ کوو 50 هرز فریکونسي ته او د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته بیا دوستانو زو P.0 پورته د P.0 پورو د شو کېدو څخه وروسته دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو دلته دوستانو 50 هرز فریکونسي انتخاب شوی دا دوستانو کنورټ کوو 50 هرز فریکونسي ته دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته بیا زه دوستانو P.06 ته د P.06 د شو کېدو څخه وروسته دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي 50 هرز فریکونسي 50 هرز فریکونسي دوستانو دا کنورټ کوو 50 هرز فریکونسي ته دوباره بیا د ډاټا بټن انټر کوو او د پروګرام څخه وځو د دې سیټینګ د سیټ کېدو څخه وروسته تاسو کولای شئ کستاسي هر قسم برقي وسایل موجودي په کور کې او دا په 50 هرز فریکونسي باندې کار او فعالیت اجرا کوي نو تاسو کولای شئ دغه برقي وسایل د خپل وی اف ډي انورټر څخه په نورمال ډول باندې وچلوي او د خپل وی اف ډي انورټر څخه په نورمال ډول باندې استفاده وکړي دوم راځو دوستانو کچيري ستاسو سره برقي وسایل وي او د دې هرز او فریکونسي 50 وي او تاسو په وی اف ډي کې دوستانو 50 هرز فریکونسي انتخاب او سلیکټ شوی وي نو تاسو بیا څنګه کولای شئ دغه 50 هرز فریکونسي د خپل وی اف ډي انورټر دا په 50 هرز فریکونسي باندې کنورټ او بدل کړئ د دې عملیې د اجرا کولو لپاره دوستانو راځو د وی اف ډي انورټر سکرین ته اول به دوستانو تاسو خپل وی اف ډي انورټر ان کړئ او د ان کېدو څخه وروسته بیا به تاسو د پی جی یعنی د پروګرامینګ بټن انټر کړئ د پروګرامینګ بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P0 د P0 د شو کېدو څخه وروسته بیا به تاسو دوستانو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته په سکرین باندې شو کیږي P.00 د P.00 د شو کېدو څخه وروسته بیا به تاسو دوستانو ورشئ P.06 ته د P.06 د شو کېدو څخه وروسته تاسو به د ډاټا بټن انټر کړئ دلته به دوستانو 50 انتخاب شوی وي تاسو به دوستانو دغه 50 هرز فریکونسي دا به 50 هرز فریکونسي باندې بدل کړئ او د ډاټا بټن به انټر کړئ د دې څخه وروسته دوستانو تاسو به P.0 پای پرې د یو وربشي P.0 پورته د P.0 پور د شو کېدو څخه وروسته به تاسو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه سکرین باندې شو کیږي 50 هرز فریکونسي دلته به هم دوستانو تاسو 50 هرز فریکونسي دا په 50 هرز فریکونسي باندې بدل کړئ او د ډاټا بټن به انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته بیا به تاسو دوستانو ورشئ P.03 ته د P.03 د شو کېدو څخه وروسته بیا به دوستانو تاسو د ډاټا بټن انټر کړئ د ډاټا بټن د انټر کېدو څخه وروسته تاسو په سکرین باندې دوستانو شو کیږي په 50 هرز فریکونسي 50 هرز فریکونسي به دوستانو تاسو دلته کنورټ کړئ بدل به 50 هرز فریکونسي دوباره به تاسو د ډاټا بټن انټر کړئ نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو کولای شئ د هر قسم وی اف ډي انورټر فریکونسي 50 نه 50 هرز ته کنورټ کړئ او د 50 نه دوستانو 50 هرز ته کنورټ کړئ نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د وی اف ډي انورټر د 50 او 50 هرز فریکونسي د بدلیدو پر رابطه باندې وا دوستانو کغواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښ شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.